د ترجمې مسافر څلورمه برخه. روان په تورو شپو کې مسافر د ترجمې، روان په تورو شپو کې مسافر د ترجمې. همدا د غرناتی د لور سپېڅلې قربانۍ وې، همدا د غرناتی د لور سپېڅلې قربانۍ وې. د ترجمې مسافر د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. نه زه محسن احسان مې یو ځل بیا د ترجمې مسافر د داستان د خپرونې کوربتوب کو، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، تېره برخه کې مو اوریدل عتکې ته عبدالله په ویرېدلې لهجه وویل او له دې سره سم د دې له لړزېدونکو لاسونو څخه غشي خوشي شو. عتبه زخمي شو او یوې خواته یې ځان وغورځاوه. دا چې نور څه وسول دا به په نن خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. دې د سترګو په رپ کې د هغه شی ورځ ته نږدې غوسه وي پوس او سرې غوږونه پرته نور ونه لیدل شول. به چیغې کړې، یوه لوري ته شي او بیا ټیټ ټیټ وړاندې ورشي. دروازه ماته کړئ. عتیقه په بیړه راکوزه شوه. عبدالله چیغې وهلې، عتیقې ته څه کوې؟ د خدای لپاره له عقل نه کار واخله. ستا مور چېرته ده؟ مور مې دا ورخطا شوه، زیاته یې کړه. لاندې نه ده کوزه شوې؟ نه، د خدای لپاره ووایه هغه چېرته ده؟ هغه په ورختۍ وړاندې ولاړه. څو درې ته نږدې یې پښه بنده شوه. ټک یې وخوړ. د یوې شېبې لپاره یې ساه بنده شوه. بیا یې چیغه کړه، کاکا جانه، مور مې دلته ده، ما ته معلومه نه ده. ما فکر کاوه چې کوزه شوې ده. دا بیا څه ده؟ ما د تلو نه مخکې غوښتل یو ځل مې پلارجان ووینم، خو هغه شهید سو. عبدالله زر عمره په اوږه کړه او ویې ویل، لورې ته زر ځان لاندې ورسوه، زه ستا مور دلته نشم پرېښودلی، وخت مه ضایع کوه. هغوی دروازه ماتوي. عتیقه له کړکۍ نه ووتله. وویل، ته به همدا راکړی شې؟ ته د هغې فکر مه کوه، اوس د خبرو وخت نه دی. عتیقې په یوې لاس کې لنده نیولې او لاندې کوزه شوه، خو د زینو په منځ کې ناڅاپه ودرېده او دریس ته یې وکتل. عبدالله د دربچې نه راوتلی و او دې په تیاره کې دا احساسوله چې هغه یوازې نه دی. دا زر لاندې کښته شوه. د دیوال ته نږدې څوک نه و. څو ګامه شاته لاړه او د کندې په څنډه کې د عبدالله د راتګ انتظار کوه. عبدالله عمره په اوږه ورو ورو کښته کوزېده او په زینو کې په احتیاط پلی شوده. د عتیقې زړه درزېده او په لنده کې یې غشی ایښی و او پاس یې دریس ته کتل. ناڅاپه له دریس نه رڼا ښکاره شوه او یو سړی چې شمال یې په لاس کې و سر له دریزې بهر راویست او شور یې ګډ کړ. له دې سره د دې لندې غشي ووت او شمال ځمکې ته راولوېد. په دې ځنډ کې عبدالله ځمکې ته رسېدلی و. هغه وویل، عتیقې په کنده کې کوزه شه، اوس به هغوی خامخا موږ پسې راځي. ښه لاسته وګرځه. هلته د زیتون د ونو تر څنګ یوه لاره لاندې کښته شوې ده. دې له څه ویلو پرته لاره ونیوله او څو شېبې وروسته دوی ټول په یوه نرۍ لاره لاندې کوزېدل. عماره تر اوسه بېسده وه. عتیقې په وار وار د هغې په نبض لاس نیو. بیا به یې له عبدالله نه وپوښتل چې تر اوسه ولې په هوښ نه ده راغلی. هغه به د تسلي ورکولو هڅه کوله. ویل به یې، لورې له حوصلې نه کار واخله، انشاءالله روغ به شي. نږدې نیم میل چې لاړل، عبدالله عمره په ځمکه پرېیستله. ویل، زموږ ملګري به دلته شاوخوا چېرته وي، ته دلته ودرېږه، زه به یې شاوخوا ولټوم. یوې ښځې له نږدې بوټو نه سر راویست. ویل، تاسو ډېر ځنډ وکړ، موږ وویرېدو، تاسو په کومه بل لار نه وئ تللي. له ځنډ وروسته ټولې ښځې او ماشومان راټول شول. یوې ښځې د عمره په نبض لاس کېښود. وویل، د دې بدن لړزېږي، موږ باید زر له دې ځایه روان شو. عبدالله په بیړه هغه په اوږه کړه. هغه طارق هغه موسی ابن نصر دس شو، ها قتيبة ابن مسلم پشان امیر دس شو، دا محمد ابن قاسم د زړونو میر دس شو، چې اندلسو داستان د خراسان د فضا د چنکاش غرا پوری همو د هند شاوخوا د امویانو دولت د اسلام وستر عزت هغه عمر الثانی و تل خادم د ملت و په دا وخت د امویانو سلطنت مومنه د امت مومنه راځي کوي ته د اسلام په برکت. خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو، نږدې 3 میله چې په کنده کې مزل وکړ، دوی پلي غاړې ته په یوه غونډۍ د ختلو په وخت کې د عبدالله توان پای ته ورسېد او له لږ لارې وروسته یې د دمې جوړولو اړتیا لیدله. کله چې د غونډۍ سر ته وختل، سپېدې وچاودې او د سهار سترګه په راختو وه. عبدالله عمره په ځمکه سملوله. وویل، اوس موږ لږ استراحت کولی شو.
موږ چې درې ته کښته شو یو کلي ته به ورسېږو که خلک ترې تښتېدلي نه وو نو زموږ ملاتړ به وکړي عتیقې وویل ته ډېر ستومانه شوی که ماته اجازه راکوئ د کلي خلک به راولم امکان لري په کلي کې کوم طبیب هم پیدا شي عبدالله په غمجن لهجه ځواب ورکړ لورې ستا تګ ته اړتیا نشته زه به په خپله ولاړ شم مګر ستا د مور نور طبیب ته ضرورت نشته ما چې راپورته کړه دا مې احساس کړه چې د هغې د ژوند سفر پای ته رسېدلی دی ستا په څېر ما هم ټوله لاره ځان ته دا دوکه ورکوله ستا پلار دی دې ته چمتو نه و چې ستا ځان ور وبلي خو ستا د مورجانې پر دې ټینګار و چې دواړه به په مرګ او ژوند یو د بل ملګري وي دې په حیراني یوه شپه خپلې مور ته کتل بیا سر پورته کړ اسمان ته یې وکتل او له سترګو یې د اوښکو سیلاب رامات شو عبدالله جګ شو ویې ویل زه ځم سهار کېدونکی دی موږ تر اوسه د خطر څخه نه یو راوتلي ځکه خو تاسو باید د بوټ د منځه راونوځئ عبدالله د درې لوري ته لاړ څو ګامه وړاندې ناڅاپه د بوټ په منځ کې کېناست د عتیقې سترګې د خپلې مور پر مخ میخ وې خو نورو ښځو او ماشومان عبدالله ولید چې غلی شو د هغوی په زړونو کې د یوې ناڅاپي خطرې احساس راپورته چا په لوړ آواز وویل که ته له کلانه راتښتېدلی نو د غلي کېدو ضرورت نشته موږ ستا خبرې اورېدلې دي له دې سره د ښې افګین لور نه له بوټو نه څو کسان راووتل عبدالله چې پوړې مخ خپلو ملګرو خواته بیرته ښویېدو ودرېد پوښتنه یې وکړه تاسو څوک یاست یو سړی ورمخکې شو مه ویرېږه موږ مسلمانان یو له دې کلي نه راغلي یو عبدالله ویل تاسو معلومه ده چې په کله حمله وشوه هوکې مو چې د چاودنې غږ واورېد دا خطر مو احساس کړ او بیا مو چې په برج کې د اور لمبې ولیدې زموږ باور شو چې حمله شوې ده زموږ سردار د رضاکارو له ډلې سره د جنوب کلا ته لاړ تر سهاره به د شاوخوا نورو کلو رضاکاران هم هلته ور ورسېږي عبدالله ویل دوی د کلا د ساتونکي هېڅ مرسته نشي کولی یو سپور راوړاندې شو وویل ستا مطلب دا دی چې دښمن کلا نیولې ده دښمن کلا فتح نه کړه بلکې یو خاین دروازه خلاصه کړه دا زموږ د سالار د مېرمنې مړی دی او هغه یې لور د سواره له اسونو پلي شول او د هغوی د پوښتنو په ځواب کې عبدالله د تیرو پوښتنو کیسه لنډه ورته تېره کړه بیا وویل اوس کلي ته د مړي رسولو لپاره ستاسو مرسته اړ یو رضاکار خپل یوه ملګري ته امر وکړ په بیړه له کلي نه څوک راوله اتکا زر جګه شوه وویل ستاسو باور دی چې په جنوبي کلا کې د سیمې رضاکاران راټولیږي هوکې زموږ مشر هغوی ته دا امر کړی دی او په کلا کې د چاودنې د اغیزو په شاوخوا کلي کې خلکو نغارې وغږولې دی ویل تاسو ماته یو آس راکولی شئ دلته زموږ سره 4 آسونه دي که د خبرو رسولو لپاره یو آس د زموږ ضرورت نه وای نو 4 واړه به م درته سپارلي وای نه ماته یوازې یو آس ضرورت دی زه خپل کور ته خبر ورکول غواړم تاسو دې تورسیرو او ماشومان سره زما د مور مړی کلي ته ورسوئ رضاکار ویل د خبر لپاره ستا تګ ته ضرورت نشته دا کار زه پخپله کوم تاسو زموږ د سردار کور ته تشریف یوسئ که بیا هم تاسو تر ایسارېدو سفر کول غوره بلل نو د کلي هر سړی ستاسو ملګرتیا ته چمتو دی ستا د مور مړی به له تا سره یو ځای کور ته ورسول شي عبدالله د رضاکار له رای سره موافق و خو عتیقې ویل نه زه په بیړه کلي ته ځان رسول غواړم زما د پلار او مور مړی باید په جلا جلا هدیرو کې خاورو ته ونسپارل شي زما باور دی چې موږ به بیا کلا ونه نیسو او د ټولو شهیدانو قبرونه به هم هلته وي زه سمدستي خپل کلي ته ځان رسول غواړم چې که زموږ د سیمې خلک له خپلې ذموارۍ نه غافل وي نو راویښ به یې کړم که دښمن څو ورځې په کلا کې د پښې ټینګولو فرصت وموند نو زموږ لپاره به یې بیرته نیول ډېر ګران وي او دا به بیا یوه بله سیم ټاپي شي او د جنوب لوري ته به 2 مهمې لارې بندې شي که ستا اراده دا وي نو یوه شیبه هم باید له لاسه ورنه کړو زه به له تاسو سره ولاړ شم هغې یو ځل خپلې مور ته وکتل او بیا پر آس پښه واړوله ځوان په بیړه خپل ملګرو ته لارښوونې وروسته ورسره روان شو لږ وروسته چې دوی درې وطنګي تېر شول په دره کې د نغارو غږونه او د اسونو د پښو ترپهار واورېدم له لمر ختو سره د یوې غونډۍ پر ډډه د پولیو او سپرو مجاهدینو ډله یې ولیده له دې سره د کلا له لوري ویرونکي چاودنې غږونه واورېدل زر یې د آس مخ هغې لور ته ور واړوه او ورو یې کتل د شمال پر دودونه او ګردن خپاره و دې بیا آس پونده کړ او لږ ځنډ وروسته د لښکر په منځ کې د خپل کاکا په غېږ کې سلګۍ وهلې سعید دې ته نږدې ولاړ و په زحمت یې خپلې اوښکې ختم کړې وې هشام په ډاډه زړه د دې داستان واورېدو فرصت وموند څو تنه سپاره چې حملې نه وروسته د کلا د وضع د احوال لپاره اصول شوي اسونه یې چرګام ځغلول او راورسېدل هغوی خبر راوړ چې دښمن کلا پرېښوده زموږ د دوی څو ټولګي د ویالې پر پله د تېرېدو په حال کې ولید او راغلو هشام لښکر ته د وړاندې تللو امر وکړ او لږ ځنډ وروسته هغوی د سړک ښي لوري ته د یوې غونډۍ له څوکۍ نه د کلا ننداره کوله د ګردونو او دوړو سیلۍ ناسته وه د هغې پر ځای د اور لمبې پورته وې په دیوالونو او برجونو ځای ځای چاکونه راغلي وو او په کوم ځای کې دروازه وه هلته د ایرو او خاورو یو انبار پروت و د نورو زیاتو کوټو او ودانیو په څېر هغه ودانۍ هم پر ځمکه رالوېدلې وه چې عتیقې ته د خوښیو زانګو و دا په منډه
کلا ته ننوتل او لږ ځنډ وروسته هلته نور سرتیري هم راټول شول چې د عامې وژنې په وخت کې په یوه او بل خوا تښتېدلي او غلي شوي وو. د دې پر وښودلو له خاورو نه مړي راویستل، د نصیر مړی یې بلکل مسخه کړی و. هشام غوښتل چې د ورور مړی یې کلي ته یوسي، خو د عتیقې پر دې ټینګار و چې د نورو شهیدانو په څېر دی د دې د مور او پلار هم همدلته په کلا کې ښخ کړی شي. بالاخره هشام څو تنه واستول چې د عماره مړی راوړي او مازدیګر مهال یې هغه د خپل میړه تر څنګ خاورو ته وسپارله. د خپل تره په کور کې دې ته هر وخت د هغې کلا ویرونکې منظرې سترګو ته درېدې او دې به تل د خپل مور او پلار پر وروستي ارامځای د اوښکو ملغلرې شیندلې. نن هم د شمال لوري ته دې ته همهغه کاږه واژه سړک ته کتل، دې سترګو به د اوښکو پر دیوال حایل شوې، ورو ورو یې سلګۍ وکړې او په زړه کې یې وویل مورجانې تا پر دې بې رحمه نړۍ یوازې ولې پرېښودم او له دې سره سم د دې له سترګو د اوښکو دوه غټ څاڅکي لاندې وسوځېدل. پتا کې نشته نن خالد غوندې سړی ملته، لکه طلحه زبیر په شان د غیرت ملته، نشته نن سات او هم قاقا التمیمي ملته، حد کسرا سلطنت مد کړ دغه دولت، د فارس په لوی اسمکا شد عمر خلافت و خلفاء راشدین هم د اسلام خادمین، صدیق عمر و عثمان بل و علی ګلورین. اسلام پیاوړی و دا وخت یو عزت مومنه د امت مومنه، راج دې کوي ته د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه. د ازادۍ روح خبرونه درنو قدرمنو اوریدونکو، د دې کلا له روانېدو وروسته غناته ته ورغلې یوه مهمه لاره بشپړه خطرناکه شوه. پر سړک یوازې د شپې لخوا د موادو کاروانونه تللی شول چې د هغوی د ساتنې لپاره به شاوخوا د غوښې ویشتونکو ګروپونو تل پیره کوله. د ختیځ لوري ته نورې غرنۍ لارې لږ خوندي او په امن وې، خو هغه بیا دومره سختې او تنګې وې چې غله یوازې په کچرو پرې وړل کېدای شوی. په شمال کې د ویګا حاصلیزه سیمه د دښمن د پرلهپسې یرغلونو په سبب شاړه شوې وه. په دې ورځ کې مصعب بن غسان له ښار راووت او پر دښمن به یې ځوابي یرغل کاوه. د هغه حمله به دومره زوروري او سختې وې چې دښمن به د سنټاپي او غناتې ترمنځ خپلې ټولې مورچلې پرېښودلې او پر شا تللو ته به مجبورېده. پر دې به د اندېښمن قوم مورال اوچت سو او هیلې به یې بېرته راژوندۍ شوې چې دښمن ښایي په څو اونۍ یا میاشتو کې یو ځل بیا پر کلابندۍ ماتولو مجبور شي. وضع به بدله شي او د غناتې پر ولس به د غذایي کمبود راغلي ستونزې لرې او لارې به خلاصې او د مصیبتونو روان دوران به پای ومومي. اتکا د هغو خلکو له ډلې څخه وه چې اوس یې هم په دې خبره باور و چې د ملت د شهیدانو وینې به بې ځایه نه ځي او د غناتې ولس به د غمونو او مصیبتونو له دې توپانونو څخه سرلوړي وځي. حمید بن زهره په لرې لرې سیمو کې د جهاد لپاره تبلیغ کاوه او څو ورځې به له کلي نه لرې و. سعید د هغو رضاکارانو د یوې ډلې مشر و چې ځانونه یې خطر ته غورځولي وو او د غناتې ولس ته به د ضروري شیانو قافلې رسولې. کله به چې هغه د هشام کره ورغی نو عتیقې ته به د غناتې د خلکو د همت او زړورتیا کیسې کولې. یو ځل هغه 15 ورځې وځنډېدی. له دې سره چې څوک د قافلې د ساتنې لپاره تللي وو بېرته راغلل. هغوی وویل چې کله دوی قافله غناتې ته ورسېده نو مصعب بن غسان له ښار راوتلی وو او پر دښمن یې برید وکړ. سعید د بېرته راستنېدو پر ځای له هغه سره په جګړه کې شریک. سعید 15مه ورځ بېرته راستون شو. هغه هشام ته خبر ورکړ چې 3 واړه زامن یې په غناته کې روغ رمټ وو. عبید او امین د سرلښکر په توپاني ډلو کې د شهرت خاوندان شوي دي او عمر د خوندي پوځ د یوې ډلې مشر غوره شوی دی. او هغه ویل چې کوم فرصت وموند یو ورځ د څو ورځو لپاره کور ته درځم. یوه شپه عتیقه په خپله کوټه کې ناسته وه، کتاب یې لوست چې خدمتګار ورته وویل د سعید پلار راغلی دی او سعید ورور هم ورسره دی. حمید بن زهره له 2 هفتو راهیسې په کلي کې نه و او چې په عامو حالاتو کې به کله له سفر څخه راستون شو نو لومړی به تر هر چا وړاندې د عتیقې د خیریت پوښتنه کوله. دې زر کتاب بند کړ او په بیړه لاندې کوزه شوه. لږ ځنډ وروسته د یوې کوټې د نیم خلاص دروازې شاته ولاړ. د هشام او حمید غږونه یې اورېدل. لږ ودرېده او شرمېدلې کوټې ته ورننوتله. هشام دې ته وکتل وویل عتیقې ته ولاړ شه موږ لږ ضروري خبرې کوو. عتیقه بېرته وګرځېده خو حمید وویل نه لورې ته کښېنه
کوم خبرې چې د سعید د وړاندې کېدای شي هغه ستا په وړاندې هم کېدای شي. اتکې هشم ته وکتل او د هغه د لاس اشاره یې چې ولیده د حمید تر څنګ کښېنستله. حمید تر لږ ځنډه سر کښته واچوه او تر څو چې وروسته یې هشم ته وویل دغه ناتیه اوسنۍ وضع ډېره د اندېښنې وړ نه ده. موسی ثابته کړې ده چې موږ په دې اوسني وخت کې هم د خپلو پلرونو روایت ژوندي ساتلی شو، خو اوس ژمو پیلېدونکي دي چې واورې پیل شي نو د ضرورت وړ مواد د راوړلو پاتې لارې به هم بندې شي. موسی بن غسان هم دا خطر احساسوي چې کله بهر نه مرسته راونه رسېږي نو د کلابندۍ په حالت کې به د غناتې د ولس مصیبتونه هم زیات شي. هغه چې کوم استازي له سمندر نه پورې غاړې اسلامي هیوادونو ته استولي وو تر اوسه پورې هېڅ پیغام نه دی رارسېدلی. داسې اټکل کېږي چې هغه تر اوسه د سمندر څخه نه وي پورې وتلي. امکان لري چې نصرانیانو هغه نیولي وي. اوس د هغه هیله ده چې زه د شمالي افریقا او ترکیې واکمنو ته د دې پیغام یوسم. تا له موسی سره لیدلی دی؟ نه، هغه ما ته لیک راستولی و. مګر تو خو په سفر وتلی وې، لیک چېرته در ورسېد؟ د هغه لیک سعید راوړی و او زه غواړم چې له څه ځنډ پرته روان شم. هشم سعید ته وکتل، وویل مګر تا خو له غرناطې نه د راتللو وروسته ما ته ونه ویل چې موسی د ده په نامه کوم لیک در راستولی دی. سعید ځواب ورکړ هغه ما ته امر کړی و چې د ده پرته هېچا ته ونه وایم. حمید ویل زه له تلو مخکې دا ویل غواړم چې اوس به زما له تګ وروسته زما پاتې کار سرته رسوي. د غناطې د ولس داخلي ګډوډي د ابوعبدالله د ناهیلۍ او د خاینانو د پرلپسې دسیسو په سبب د جنوب آزاد قبایل مایوسه شوي دي. موسی یوازې په دې صورت کې جګړه جاري ساتلی شي چې له هغه سیمو څخه مرسته او د ضرورت وړ شیان ور ورسېږي. تا ته به دا ګرانه نه وي چې قبایل وپوهوي که د غرناطې ولس له موږ نه مایوس شو نو د ابوعبدالله په دربار کې به د امن غوښتونکو پله درنه شي. موسی په خپل لیک کې لیکلي دي چې اوس هم ځینې سرداران ابوعبدالله ته د وسلې ایښودلو مشوره ورکوي او د علماو یوه بنفظه ډله هم له دوی سره هم نظره شوې ده. زه په دې تمه ځم چې زموږ وروڼه به موږ نه مایوسه کوي. هغوی د اندلس د حکومت دعوادارانو د خپلمنځي جګړې نه بې پروا کېدل وایي، خو اوس پریدان ته مات ورکول د لکونو مسلمانانو د بقا سوال دی. زما په غیاب کې به د منصور پاملرنه هم ستا په ذمه وي او زما باور دی چې سعید هم ته زوی وبولي. ما چې د موسی بن غسان لیک ولوست د جعفر په لاس مې پیغام د هغې خدمت ته واستوه چې زه به ډېر ژر روان شم. هشم ویل زما دعاګانې در سره دي، خو ستا باور دی چې بهرني مسلمانان به زموږ ملاتړ ته تیار شي او د غرناطې ولس به د هغوی په انتظار جګړه جاري وساتلی شي. حمید ځواب ورکړ که موږ ځانونه د الله د نصرت حقدار ثابت کړل نو موږ ته د مایوسۍ هېڅ دلیل نشته. د غرناطې ولس په هر صورت باید د خپلو تېرو ګناهونو کفاره ادا کړي. اوس دوی د ابوعبدالله د تخت او تاج د دفاع لپاره نه بلکې د خپل بقا لپاره جنګیږي او دوی پر دې پوهیږي چې که یې حوصله ماته شوه نو په اندلس کې به هېڅ د پناه ځای پاتې نه وي. زموږ ترکي ورونو د اروپا د خلکو غرور په خاورو کې رانسکور کړ. د هغوی د برباو، سیلاو، د پولینډ او اتریش تر سرحدونو پورې رسېدلی دي. د دوی په لاسو پر قسطنطنیه د اسلام د بري بیرغ رپېدلی دی. د روم په بحیره کې د دوی د سمندري ځواکونو د اندونیزیا او ایټالیا پر څنډو اورونه بل کړي دي. زما پوره باور دی چې که هغوی زموږ لوري ته لږ پام راواړوه او څو بیړۍ یې د اندلس څنډو ته راورسېدې نو په ټول قوم کې به د ژوند نوې ساه وچلېږي. زه دا دعوه نه کوم چې ترکان به تر څو ورځو او میاشتو پورې زموږ مرستې ته راورسېږي، خو دا په پوره ډاډ وایم چې د غرناطې ولس د بري او شهادت له لارې پرته کومه بله لاره غوره نه کړه نو هغوی به خامخا راورسېږي. د امیدونو د سهار رڼا یوازې د هغو قافلو په برخه ده چې د مایوسۍ په تیارو کې د عزم او ارادې ډیوې بلوي. د غرناطې د ولس دا فرض دی چې تر څو د بري او نصرت د مالک په دربار کې د دوی د دعاګانې نه دي قبول شوي، دوی د امیدونو د ډیوې بل ساتلو لپاره خپلې وینې ورکوي. یو مسلمان ته د شهادت لاره د بري لاره ده. زه د غرناطې له ولس نه خطر نه احساسوم. هغوی ته د غلامۍ د ذلت پر ځای د عزت او شهادت لار وښودل کېدای شي. زه د اندلس تر څنډو پورې راګرځېدلی یم. د هغو کلو او ښارونو احوال راته معلوم دی چې د هغو په اړه دا تصور کېده چې نصرانیان پر غلامۍ قانع شوي دي. زه به دا په زغرده ووایم چې د هغوی په سینو کې د ازادۍ ولولې نه دي څېړې شوي. کله چې له افق نه د امید یوه وړانګه وچلېږي دوی به بیا راپورته شي. زه یوازې د غرناطې د هغو مشران په باب اندېښمن یم چې خپل تدبیر ورته سمه لاره ښکاري. زه له هغه ارامي خوښوونکو ویرېږم چې داسې ګڼي چې کله د غرناطې سرتېري تورې وغورځوي نو فریدان به د امن له پیغام سره راشي. د هغوی کورونه او شتمني به خوندي پاتې شي او د نصرانیانو په پیره کې به آرام خوب کوي. که کومه ورځ تا دا احساس کړه چې په غرناطه کې د هغو ځان غولونکو کسانو زور شو نو ته باید هلته ورشئ او سمې لارې ته یې راولئ. د غرناطې ازادي غوښتونکي اوس ولس او حقپال علما به در سره ملاتړي وي. زه اوس له تا نه اجازه غواړم. ته باید له خپلو ډېرو اعتمادي دوستانو څخه پرته زما په باب چاته څه ونه وایې چې څه پروګرام لرم. اتکې ته باید پام وکړې. حمید جګ شو ودرېد. هشم وویل ته سهار ته روانېږې؟ نه، زه همدا اوس ځم. په کور کې مې آس تیار ولاړ دی. ستا سره به نور څوک ځي؟ زه له دې ځایه یوازې ځم. په مخکې به له بل کلي نه څوک را سره روان کړم. زه تا ستا له کور رخصتوم. هغه ټوله ننداره اوس د دې په سترګو کې وه چې کله حمید بن زهره د کور په دروازه کې په لمدو سترګو او مسکۍ خوله خدای پاماني کوله او بیا دې سر
په سجده کښېښود او د غناتې د دغه ستر میړه د بري دعاګانې یې کولې. طارق هغه موسی ابن نصر دس شو، ها قتيبة ابن مسلم پشان امیر دس شو، دا محمد ابن قاسم دزړونو میر دس شو، چې اندلسو داستان د خراسان د فضا د چنکاش غرا پوری همو د هند شاوخوا د امویانو دولت د اسلام وستر عزت هغه عمر الثانی و تل خادم د ملت و پدا وخت د امویانو سلطنت مومنه د امت مومنه. د خبرونې درنو قدرمنو اوریدونکو، د حمید بن زهرا له روانېدو نه وروسته هم تر څو اونیو پورې د غناتې ولس ته د مرستې د سامان په رسولو کې پوره برخه واخیستله. خو چې کله له یوه پلوه د یخنۍ د موسم او واورو اورېدو له امله لارې بندې او له ستونزو سره مخ شول، له بل لوري د دښمن د چاپو غورځونکو ډلو یرغلونه زیات شول، نو عتیقې د ده په کړو وړو کې یو ژور بدلون احساس کړ. عمیر په هغو شپو ورځو کې 2 ځله کور ته راغی. لومړی ځل یې 2 شپې تېرې کړې او د غناتې د ولس د بېوسۍ او بېچارګۍ کومې کیسې چې وکړې ډېرې مایوسوونکې وې. دویم ځل هغه د شپې مهال کور ته راورسېد. عتیقې ته معلومه شوه چې د غناتې 2 د نفوس خاوندان ورسره راغلي دي. دا د غناتې د نوو حالاتو اورېدو ته ناکراره وه، خو له عمیر سره یې د لیدو فرصت ترلاسه نه کړ. د خپل میلمانه میلمستون ته ورسول، خپل پلار ته احوال ورکړ چې هغوی د ابوالقاسم له لوري یو مهم پیغام راوړی دی. هاشم له ده سره میلمستون ته لاړ. لږ ځنډ وروسته عمیر په انګړ کې نوکرانو ته ویل، تاسو زر ډوډۍ تیاره کړئ، آسونو ته واښه واچوئ، ځنونه مه لرې کوئ، موږ چې ډوډۍ وخورو بیرته ستنېږو. د پلارجان آس هم تیار کړئ، هغه هم له موږ سره ځي. عتیقه تر لږ ځنډه په اندېښنه خپلې کاکا ناوې ته کتل. بالاخره ورته ویل، د عمیر له څېرې نه داسې معلومېږي چې کوم ښه خبر یې نه دی راوړی، او اوس چې د ابوالقاسم استازي شپه په شپه کاکا جان د ځان سره بیایي، نو د دې سبب د دې پرته هېڅ نشي کېدی چې په غناته کې یوه مهمه پیښه شوې ده. سلما ځواب ورکړ، لورې ته باید دومره پریشانه نه وې، ته عمیر پېژنې، که کوم بد خبر وای د ننه به راغلی وي او شور به یې ګډ کړی وی. ته ډاډه اوسه، که کومه مهمه خبره وه نو ستا کاکا به ما ته له ویلو پرته غناتې ته نه ځي. ما د عمیر نه د امین او عبید په باب هم ونه پوښتل. لږ ځنډ وروسته عتیقه د اندېښنې په حال کې بلاخانې خپلې کوټې ته روانه وه. د زینې په منځ کې د پاسنۍ پوړ نه 2 ګامه لاندې یوه کړکۍ د هستوګنې د کوټو او میلمستون ترمنځ د هغو کوټنیو بام ته خلاصېده چې نوکران پکې اوسېدل. عتیقه دې کړکۍ ته ودرېده، بیا یې زړه نازړه کړکۍ پرانیست او د کوټو پر بام ورو ورو کوزه شوه او په چوپو ګامونو وړاندې ولاړه. نږدې 10 ګامه وړاندې د دې بام یوه څنډه د میلمستون د شا دیوال سره پیوست وه، خو د میلمستون د پراخه کوټو بامونه له دې بام نه تر 1.5 ګز پورې اوچت وو. تر بام لاندې 2 وړې وړې دربچې وې، درېسې وې، یوه درېسه پرانیستې وه او له هغې نه د کوټې دننه رڼا راوتله. عتیقه په ګونډو شوه، دننه یې د ورکتلو هڅه وکړه، خو دیوال دومره پلن و چې د دې نظر لاندې نه شو لیدلی. دې یوازې خبرې اورېدې. یو چا وویل، ګوره که دا معامله دومره مهمه نه وای نو صدر اعظم ابوالقاسم به د شپې مهال ته د سفر زحمت نه درکوه. هغه په خپل لیک کې ټول تفصیلات نه شوی لیکلی. بیا هم ته د وس د نزاکت لږ او ډېر احساس کولی شي. موږ ته د غناتو ژغورنې وروستی فرصت دی، او که موږ دا فرصت هم وبایلو نو زموږ راتلونکي نسلونه به مو معاف نه کړي. د هاشم غږ اوچت شو. ما د ابوالقاسم د امر له تعمیل نه غاړه نه ده غړولې. زه غناتې ته د تللو لپاره چمتو یم، خو که ابوالقاسم دا غواړي زه د دې سیمې د ټولو قبایلو مسؤلیت واخلم نو لومړی باید د دې قبایلو د مشرانو سره مشوره وغواړم. که یې ته قانع نه کړی شوې نو امکان لري ته هغه قانع کړې. ته یې د همدې لپاره غوښتی یې چې هغه ستا رایې ته زیات اهمیت ورکوي. هاشم وویل، ډېر ښه، زه تیار یم. عمیر وویل، پلارجانه زما باور و چې ته به انکار نه کوې، زه خو چې راغلم ستا د آس د زنګ کولو امر مې وکړ. هاشم وویل، ته ورشه، مور ته تسلي ورکړه چې ستا ورونه په خیرت کې دي. په کوټه کې د ګامونو غږ واورېدل شو او عتیقه ژر جګه شوه، د خپلې کوټې په لور روانه شوه. د دې د زړه بار سپک شوی و او زړه ته یې تسلي ورکوله چې وزیر ابوالقاسم پر دښمن د پرېکنده برید نه وړاندې د ولس له مشرانو سره مشوره کول غواړي. خو په دې کار شکمنه وه چې د موسی بن غسان په موجودیت کې دا پیغام د وزیر لخوا ولې راغی او د دې د کاکا د دوزړیتوب سبب څه و. غرناطې ته د هاشم له تلو نه 10 ورځې تېرې شوې وې او په کلي کې هېڅ چاته معلومه نه وه چې هلته څه کېدونکي دي.
په دې موده کې سعید هم په کلي کې نه و. منصور به هره ورځ د عتیقې کور ته راتلو خو د سعید په باب هغه هم څه ډاډمن خبر ور نه کړای شو. یوه ورځ عتیقه زبیده راوغوښته، ټینګار یې پرې وکړ چې سعید بیرته راستون شو، خامخا یې دلته راواستوه. 2 ورځې وروسته دا د سهار لمانځه نه فارغه شوه چې منصور په منډه کوټې ته ورنوت او وویل ماما جان راغی. چیرته دی؟ په جومات کې له خلکو سره خبرې کوي، اوس به دلته راشي. د شپې کور ته راورسېد. عتیقه په بیړه له منصور سره لاندې کښته شوه. هغه چې له برنډې نه د کاکا ناوې کوټې ته ور وکتل چې د قرآن کریم تلاوت یې کاوه. عتیقه په بیړه له انګړ نه تېره شوه او درشل ته نږدې ودرېده او د سعید د راتلو انتظار یې کاوه. لږ ځنډ وروسته سعید راښکاره شو. عتیقه څو ګامه د بڼ لورې چوپه ودرېده. سعید چې ورنږدې سو وویل زه د شپې راغلم، ستا پیغام راورسېد مګر ډېر ناوخته و، ته ډېره پریشانه یې، څه خبره ده؟ عتیقې وپوښتل ته غرناطې ته تللې وې؟ نه، ما ته هلته د تللو فرصت په لاس نه دی راغلی. زه له څو ورځو راهیسې په الفجاره کې مصروف وم. ما ته یې هلته د رضاکارانو راټولولو کار سپارلی و. عتیقې وویل تا ته معلومه ده چې په غرناطۍ کې کومه مهمه پرېکړه کېدونکې ده؟ سعید ځواب ورکړ زه یوازې دومره پوهېږم چې موسی بن اغسان به ډېر زر له ښار راووځي او پر دښمن به برید وکړي او له دې سره سم به د سمندر تر څنډو پورې په ټولو نیول شوو سیمو کې خلک پر دښمن ورپورته شي. د غرناطۍ وضع دومره نازکه شوې چې نور موږ تر ډېرې مودې پورې په یو نیم ټکر اکتفا نشو کولی. تا ورځ ویلې وه چې عبدالله او د هغه وزیر ابوالقاسم د جګړې په باب زیات امیدوار نه دي او که یې وس ورسېږي نو د جګړې دوام به خوښ نه کړي. هوکې د غرناطۍ اولس همداسې احساسوي خو د موسی بن غسان په موجودیت کې د هغوی وس نه رسېږي. تا ته معلومه ده چې هشام کاکا له څو ورځو راهیسې په غرناطه کې دی؟ هو، زه چې کور ته راغلم دا خبرې مې واورېده مګر تا دا معلومه نه ده چې هغه د ابوالقاسم په بلنه هلته تللی دی. د هغه له لورې 2 تنو پیغام راوړی و چې صدراعظم ته د لوی مشورې لپاره ورغوښتی. امیر له هغوی سره یو ځای راغلی و مګر په دې کې د اندېښنې څه خبره ده؟ تا ته معلومه ده ستا تره د لوی سالار سره هم نظری دی او هغه ابوالقاسم ته کوم مشوره نشي ورکولی. عتیقې وویل که د حملې په باب خبره وای نو د ابوالقاسم پر ځای باید موسی بن غسان لخوا کاکا جان ته پیغام راغلی وای. زه دا خطر احساسوم چې ابوالقاسم د موسی بن غسان د نفوذ راکمولو په خاطر د قوم د مشران راټولولو او له ځان سره د هم نظر کولو پروګرام نوی پیل کړی. سعید ځواب ورکړ په موجوده حالات کې باید موږ دغسې فکر ونه کړو. که د ابوالقاسم په ذهن کې داسې خیال راوګرځي هم نو ستا کاکا به خپل همراز نه کړي. که هغه له هشام کاکا سره د مشورې ضرورت احساس کړی وي نو د هغه یوازینی سبب دا کېدی شي چې حالاتو دی هم د موسی په څېر فکر کولو ته اړ کړی دی او هغه له دښمن سره د وروستي جګړې لپاره د ولس د مشرانو ملاتړ غواړي. که نه نو ستا د کاکا جان په اړه هغه څه بدګماني نشي کولی چې د سولې په کوم پروګرام کې ورسره خبرې غوره وبولي. عتیقه هیلهمنه شوه وویل که ته دلته وایي نو زه به دومره اندېښمنه نه وایي. زما په زړه کې ډول ډول اندېښنې سر راوچتوي. ما دا فکر کاوه چې شاید د پوځ یو ټولګی له اوږدې جګړې نه مایوس او ستومانه شوی او د سولې ملګرتیا کوي اوس له مخکې نه د موسی د لرې کولو لپاره کوم ژور سازش کوي. سعید ومسکل د اندېښنې هېڅ چاره نشته. کیدای شي ستا د ډار لپاره آیا دا بس نه دی چې ستا کاکا جان همدا اوس په غرناطه کې دی؟ عتیقې ځواب ورکړ زه په هشام کاکا بدګماني نه کوم خو له تېرو څو اونۍ راهیسې په کړو وړو کې زیات بدلون راغلی. د جهاد د تبلیغ په اړه د هغه احساسات ساړه شوي دي او د جګړې پر ځای اوس د خپل زامنو په باب فکر کوي. عتیقې هر پلار د خپل اولاد په باب فکر کوي. پخوا خو دا حالت و چې که بل چا مایوسي ښودله نو دی به پرې په غوسه شو. له عمر نه به یې په همدې خفه و چې هغه د دښمن د ځواک نه بیرېدلی و خو اوس عمر د هغه په وړاندې پر موسی هم انتقاد کوي او دی چوپ وي. سعید ځواب ورکړ هغه پوهېږي چې عمر بې عقل دی. نو آیا د حیراني خبره نه ده چې د ابوالقاسم استازي له عمر سره راغلی و؟ عتیقې ته بې ځایه اندېښنې کوې. دا فکر ونه کوې چې د غرناطۍ نه راتلونکي یلچې ته به د یوه لارښوونکي ضرورت و او ستا د تره زوی به دومره احمق هم نه و چې هغوی ته د خپل کور لاره نه وي ورښودلې. عتیقې وخندل د هغې له زړه نه د تشویش پاتې بار هم لرې شو. سعید وویل راځه زه کاکا ناوې ته سلام ته ورځم. راجدی کوي تا د اسلام په برکت مومنا د امت مومنا نشتا نړۍ کې د نن هغه ستر عظمت مومنا د امت مومنا راجدی کوي تا د اسلام په برکت مومنا د امت مومنا نشتا نن هاغا نور الدین محمود زنگی قربانا نن هم پکار دی و القدس تا ایوبی قربانا رکن الدین او سیف الدین پشنگ غازی قربانا. د
خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو بلې ورځې ته هاشم له غرناطې نه بیرته راستون شو. سعید یې پر راتلو خبر شو، کور ته یې ورغی. هاشم پر بستره زغېدلی، سلما او عتیقه نږدې ورته ناستې وې. عتیقه په خپله چوکۍ سعید ته پرېښوده او شاته لاړه. سعید چې کښېناست پوښتنه یې وکړه، ما ته همدا اوس منصور خبر راکړ چې له غرناطې نه راګرځېدلی او سمدستي ستا خدمت ته راغلم. ته څه وخت راورسېدلې؟ ډېر وخت نه کېږي چې راورسېدم. هاشم له ستومانۍ نه په ډکه لهجه ځواب ورکړ، ستا طبیعت څنګه دی؟ ډېر ستړی شوی یم. په غرناطه کې د خوب او ارام فرصت راته نه و. ډېر وځنډېدې. کاکا ناوې ستا په باب ډېره اندېښمنه وه. ګمان مې کاوه چې 1-2 ورځې به پاتې شم او بېرته به راشم، خو د غرناطې حالت داسې و چې زه له مجبورۍ پاتې شوم. کاکا ناوې ویل چې له هغه ځایه 2 تنو پیغام درته راوړی دی او ته ناڅاپه روان شوې. هاشم سلما ته وکتل او بیا یې سعید ته مخ واړو. وویل زه ابوالقاسم وربللی وم. په غرناطه کې د خوراکي موادو کمبود خطرناک حالت راوستلی دی. که دښمن د یخنۍ د موسم تر پایه کلابندۍ ته دوام ورکړي نو په زرګونه تنه به له لوږې مړه شي او د ولس په څېر به په لښکر کې هم مایوسي خپره شي. د موسی بن غسان ټینګار دا دی چې موږ بې له ځنډه باید له بشپړ پوځ سره بهر ته ورووځو او پر دښمن کلکه حمله وکړو. خو د غرناطې د مشرانو یوه بانفوذه ډله د حملې مخالفت کوي. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، پر اندلس باندې مسلمانانو 805 کاله وخت پاچاهي وکړه. د اندلس د ماتې تر ټولو ستر سبب او د دوی ماتې چې په یقیني بدله کړه هغه به د هغه 2 جملو کې ده. که چیرې دوی موسی بن غسان ته د حملې اجازه ورکړې وای نو اندلس به والله اعلم چې 100 پیړۍ نور هم د مسلمانانو سلطنت وای. خو دلته د موسی بن غسان د ټینګار و چې موږ بې له ځنډه باید بشپړ پوځ سره بهر ته وروځو او پر دښمن حمله وکړو. خو دا چې دوی اجازه ورنه کړه په همدغه ورځ د اندلس ماتې یقیني سول. دغسې خلک په هره ټولنه کې وجود لري. داسې خبره نه ده چې موږ جنګ خوښوونکي یو او دوی امن پسند دي، بلکې اسلام تر ټولو امن پسند دی. حتی اسلام چې د یو ادنا حیوان حق او حقوق یې ټاکلي دي، د دې څخه معلومیږي چې اسلام څومره انصافدار او له امن ډک دین دی. خو بعضې وخت داسې وي چې هلته خبره نه بلکې توره فیصله کوي چې بعضې منافق طبیعته خلک راولاړېږي او د امن نارې وایي. خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، دا چې نور څه وسول دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن حسن چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درنو حضور کې حاضر یو. تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمت الله. نشتا نړۍ کې د نن هغه ستر عظمت مومنا، د امت مومنا راج دې کوي ته د اسلام په برکت مومنا.